د پاکستان د ځمکني پوځ یو مهمه برخه ارمډ کور یا ټینکونه دي. د دفاعي چارو په اړه ځینې مجلې او بلاګونه د پاکستان په پوځ کې د ټینکونو جنگي رول ته ډیر ارزښت ورکوي. په دغو کې زیاتره یا د چین جوړ دي یا چین او پاکستان په ګډه جوړ کړي او د دفاعي چارو معتبرې مجلې جینز تر مخه نږدې 360 T-80UD ټینکونه پاکستان په 9 لسیزه کې د یوکرین نه اغوستي وو. तो ये टैंक तो बहुत पुराने हैं. T-80UD دغه T-80UD نومي ټینکونه خو ډیر زړه دي، خو یوکرین سره زموږ نور هم پوځي تعلقات دي. خو د پاکستان دغه تګلاره ده چې یو هیواد نه پوځي سامان نه اخلي، چرته چې ورته پوځي سامان ویلایويږي د هیوادونو نه اخلي. او پوځي سامان اغستو په حق لا یوکرین سره زموږ معاهده دي، خو دا هم نه ده چې یوکرین نه بغیر مونږ گزاره نشو کولی. कम मुल्कों में से जो इंटीग्रेट करते हैं सारे सिस्टम्स को. होम जेन्स मजلې تیر کال د فروری په میاشت کې په یو ریپورت کې ویلیو چې پاکستان د یوکرینی ټینکونو د بیا سمولو او مرمت لپاره د یوکرین سره د 15.8 ملیون ډالرو یو تړون کړیو. په یوکرین باندې د روس د يرغل وروسته د یوکرینی ټینکونو د بیا رغونې کار باندې ممکن اغیز یا اثر هم کېدای شي. جینز مجله وای پاکستان د یوکرین نه یاد 360 ټینکونه په 15 ملیون ډالر په کال 1996 کې اغستیو. जब ये रूस जो है टूटा नहीं था کله چې سوویت یونین نو مات شوی وخت یوکرین د ټیکنالوژي په لړ سوویت یونین کې ټولو نه خو او یوکرین چې کوم جنگي سامان جوړوي هغه مقابله ګرانه ده. اوس پاکستان کې د چین ټینکونه اغستل شوی دي، خو بیا هم د یوکرین ټینکونو صلاحیت د چینی ټینکونو نه ډیر ښه و. इसमें वो बहुत ही पुरकशिश और असर अंगेज है. روس د یادو ټینکونو لپاره د زینو پرزو او آلاتو ورکولو نه هغه وخت انکار کړو. د پاکستان د ټینکونو پرمه کې نو ټینکونه کم ډول دي. موږ سره خپل جوړ کړی شوی الزرار ټینکونه دي، د دې نه علاوه T-80UD ټینکونه دي او اوس جدید چینایي ټینکونه هم موږ لراغلي دي، خو دا لا په مکمل توګه په ټول فوز کې نه دی ویشل شوی. تاسو ویل شئ چې T-80UD زموږ مهم جنگي ټینکونه دي او د دې نه پس الزرار او الخالد ټینکونه دي. په سټاک هوم کې د وسلو د جوړولو، خرڅولو او اغستلو د سار سیډنیزه اداره سپری سیډنې وای یوکرین په 1991 کې د خپلواکۍ وروسته تر 2016 پورې پاکستان سره د 1.8 ارب ډالرو پورې دفاعي تړونونه کړي دي. د پاکستان پوز یا حکومت د یادو شمیرو په اړه کوم ځانګړي معلومات ورکړي نه دي. البته د پاکستان حکومتي مرکزی بانک د یوکرین سره د پاکستان د 13 کال شوی تجارت کچا 350 میلیون ډالرو پورې خي. د یوکرین ورسپاڼه کیف پوسټ 13 کال په یو ریپورت کې لیکلیو چې پاکستان هم د یوکرین د جازونو د تیلو د ټینکونو د بیا رغونې لپاره تړون کړي، خو وايي د یوکرین حکومت د تړون د مالی ارزښت په اړه سویلی نه دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا 13 کال په مئی کې د یوکرین سفر کړیو او د پوزي بیان تر مخه الته په خرکیف کې د وسلو د آزموینو مشکونه هم کتلیو. خرکیف دا وخت روس د سخت پوزي برید سره مخ دی. وقار احمد VOA ډیوا اسلام آباد.